کله چې د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان کې حاکم سو د لوړ زده کړو وزارت قدرمن رهبري ریاست وزارت او کابینې ته پیشنهاد وکړ ترڅو د دې پوهنتون څخه او د دې د ساحې او د تاسیساتو څخه د پوهنتون استفاده وشي. په 1400 کال د نوې میاشتې په اوله نیټه د 11مې ګڼې مصوبې د 5م بند په اساس باندې د کابینې د مصوبې د 5م بند په اساس باندې افغان نړیوال پوهنتون ته د امریکایي پوهنتون ته د افغان نړیوال پوهنتون ورکړل شو او په دې پوهنتون کې د انجنیري طب او د زراعت برنامه منظور کړل شو. راځو د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون موجوده پوهنځي او برنامو ته. لکه څرنګه چې مخکې وویل چې افغان نړیوال اسلامي پوهنتون په افغانستان کې لومړنی او واحده پوهنتون دی چې د فوق لیسانس برنامو لپاره ځانګړی شوی دی. یعنی کله چې محصلین د لیسانس د برنامې څخه په کامیابی باندې بریالي سي او کامیاب شي دغه څخه وروسته په فوق لیسانس برنامو کې موږ 4 برنامې لرو چې د هغوی د جملې څخه د شرایطو انجنیري زراعت او طب پوهنځي دي چې په دې 4 واړو پوهنځي کې موږ د ماستري او دکتورا دواړې برنامې لرو. بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط د شرایطو برخه کې د فقه او قانون په برخه همدارنګه د قضا او شرعي سیاست د دې ترڅنګ په اسلامي اقتصاد او بانکداري کې په دې 3 واړو برنامو کې افغان نړیوال اسلامي پوهنتون ماستري او دکتورا دواړه لري. د انجنیري د سټرکچر په برخه کې دکتورا همدارنګه د صنعتي انجنیري او د قانون د استخراج او مدیریت په برخه کې ماستري لري. زراعت د اګرامونومي او هارټیکلچر په برخه کې افغان نړیوال اسلامي پوهنتون دکتورا او د دې ترڅنګ په کرنیز اقتصاد او د کلیو پراختیا کې ماستري او همدارنګه حیواني تغذیه او تولید کې ماستري لري. طب د صحتامې په برخه کې افغان نړیوال اسلامي پوهنتون دکتورا همدارنګه د طبي لابراتوار ټکنالوژي په برخه کې ماستري د کلینیکي مایکروبیولوژي په برخه کې ماستري او د دې ترڅنګ د نرسنګ په برخه کې هم ماستري لري او په دې زده کړو کې عملاً محصلین په درس باندې بوخت دي. د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون استادان افغان نړیوال اسلامي پوهنتون په موجوده حال کې تقریبا تر 80 پورې استادان لري چې د دوی زیاتره برخه 90 څخه تر 95% پورې ټوله اکثریت برخه چې دي هغه ډاکټر استادان دي او د لوړې علمي کچې او علمي استعداد خاوندان دي. د دې ترڅنګ یو شمېر بهرني استادانو هم دې ته تیاری ښودلې چې دوی په حضوري ډول باندې په نږدې راتلونکي کې په پوهنتون کې د استاد په حیث دنده ترسره کړي او همدارنګه یو شمېر استادانو لیوالتیا ښودلې ترڅو په آنلاین ډول په پوهنتون کې تدریس او د محصلینو د تیسیس اشراف وکړي. د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون محصلین تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون دا لومړنۍ دوره ده او دا لومړنۍ ظرفیت او جذب دی. نو موږ د شرایط په برخه کې 240 د انجنیري په برخه کې موږ 40 تنه د زراعت په برخه کې 13 تنه او د طب په برخه کې 70 تنه چې جمله موږ تقریبا 394 تنه محصلین لرو. دوامه خبره ده چې تخصص په یو جامعه کې مهم او ضروري دی. بیا تخصص دغه سیګړ وړ ژوند تیرول هغه ټولنه هغه ولس هغه نظام هغه ملک د کامیابی لور ته نشي تلای. نو د تخصص اړتیا ده. تخصص یو فرد مشخصي د یو خاص عمل لپاره او په خاص عمل کې به د کامل مهارت خاوند. موږ تاسو کې د دیني اړخ ته ولاړ شو څه مثالونه زموږ د اساتذو مې په یاد دي. په د دیني علومو کې هم چې یو څوک مهارت ونه لري وړتیا ونه لري او بیا له دې څخه چې د مفتي درجه ولري د ابتدا پر چوکۍ باندې کښېني هم به ځان تباه کوي هم به بل تباه کوي. فضلوا واضلوا. داسې مثالونه قدرمن اساتذه وسلرو یو استاد مبارک علامه دیوبندي رحمه الله په حضرات مولوي صاحب باندې شهرت درلود. هغه یو مختصره کیسه کول وایي یو سپین ږیری عالم وایي د بل ملا کره مېلمه شوم. ملا ماښام ډوډۍ راته راواخیسته. مولوي صاحب بیا راته وویله چې صاحبه دا ډوډۍ په تېره ده زموږ ملا معدې خرابې دي خو بله ورځ مې په کتاب کې ولیده چې خمیره ډوډۍ حرامه ده نو ځکه مې دا ډوډۍ په تېره راوړې ده معذرت یې ورته وایي. سپین ږیری استاد ورته وایي چې په کوم کتاب کې یې ولیده؟ دی ورته وایي په ما لابد منهو کې مې ولیده.
هغه چې کتاب راواخیستی په کتاب کې لیکلي دي خمر حرام است. د خمر ترجمه یې په خمیره ډوډۍ باندې کول. دا خو سرسري علم دی، تخصص ته خبره نه ده تللې. د بل مولوي صاحب کیسه یې کول چې هغه وایي په کتاب کې مې نادره مسله ولیدله چې غني پلار ته زکات روا دی، چې پلار دې غني ته زکات ورکولی شي، چې دې پلار یې غني زکات ورکولی شي. وایي کتاب یې مې راواړو عالمګیري، هغه لیکلي دي چې زکات جایز دی الی ابي الغني، چې یو سړی غني پلار یې مسکین، دغه مسکین پلار ته د غني زوی مسکین پلار ته زکات ورکول جایز دی. نو قدرمنو چې تخصص نه یو خاص امتیاز هر رشتې ته نه، تحقیق نه، څېړنه نه، جامعه هم په دیني لحاظ هم په عصري لحاظ مادي لحاظ تخصصات ته اړتیا لري، بیا به د ستونزو مشکلاتو سره مخ. نو دا یو ښه لاسته راوړنه ده زموږ ستاسې د نظام چې تخصصاتو ته مو خاصه توجه کړې ده، هم په دیني اړخ کې الحمدلله په ټول افغانستان کې په ټولو زونو کې تخصصات امیر المؤمنین صاحب حفظه الله را منظور کړي. په قضا او ابتدا کې مسلکي قاضي ته اړتیا لرو، مسلکي مفتي ته اړتیا لرو. همدا ډول الحمدلله دا یو وعده راکړې ده چې په هر قیامت باندې هر څومره ماهر استادان ستاسې اړتیا یې پیدا کولی شي، پیدا یې کړي، زه ټولو مصارفو ته آماده یم. نو دا تخصصات په داسې نه وي چې دا اوس شروع شوه هم پر دې باندې به موږ بسنه کوو، دا به کفایت کوي، دا به پسې غځوو. دا پوهنتون خو به یو معیاري مرکز وي د ماستري او دکتورا دپاره. په نورو پوهنتونو کې چې مرکزي پوهنتونونه د کابل دي، د زونونه دي چې هغه معیار د تخصص پکې پوره وي، هلته به مې ایجاد انشاءالله د ماستري او دکتورا وکړو تر څو د خپلو استادانو د تحصیلي ارتقا لاره خلاصه کړو، هم په ماستري کې هم په دکتورا کې. دې ته ډېره اړتیا پیدا نه شي چې استادان مو په کلونو کلونو په نورو ملکو کې ورکي، کور و ځای و هر څه ځینې پاتې وي، ستونزې مشکلات سره مخ. په داخل د افغانستان کې الله پاک موږ ته استعداد او وړتیا راکړي چې دلته خپل ظرفیتونه عالي کړو. د ښو ماهرو استادانو په توسط په هر قیامت کېږي، په هغه قیامت باندې موږ انشاءالله دا آمادګي لرو که خپل افغانان یې هغه را دعوت کړو، که افغانان نه وي افغانان نه مسوا د نورو ملکو ماهر استادان په لوړه کچه استادان هم په حضوري شکل هم په آنلاین شکل هغه زموږ سره شرکت وکړي. همدا ډول قدرمنو دا یو شی زه ټولو ځوانانو ته وایم، د افغانستان ځوانانو ته چې د مکاتبو څخه فارغه کېږي، د افغانستان پوهنتونونه د اعتماد وړ پوهنتونونه دي، هغه که امارتي پوهنتونونه دي که خصوصي پوهنتونونه. هغه مخکني ستونزې و نیمګړتیاوې چې موږ په خصوصي سکتور کې درلودلې په مؤسساتو په پوهنتونونو کې، الحمدلله اوس د اسلامي امارت په راتګ سره زموږ په خصوصي پوهنتونونو او مؤسساتو کې دا وړتیا او قابلیت پیدا شوی دی چې په شفاف او په صحیح شکل باندې د خپلو ځوانانو تربیه وکړي. نو ټولو ځوانانو ته وایي د دې پر ځای چې تاسې د خارج کوشش وکړئ، په خپلو پوهنتونونو کې خپلو تحصیلاتو ته ادامه ورکړئ، هم به د مشکلاتو خلاص یاست، هم به په خپل افغانستان کې یاست، هم به هغه چې تاسې یې غواړئ هغه به په خپله ژبه باندې تاسې ته په لاس باندې درځي. ډېر ځوانان داسې وي چې خارجي ملکو ته لاړ شي، یو کال یوازې دی پر دې باندې تېرېږي چې د هغه ملک ژبه یې زده کړي، بیا به وروسته خپل مقصد ته وروړېږي. نو موږ دا کوشش کوو چې په داخل د افغانستان کې زمینه سازي وکړو. البته یوه خبره توصیه په شکل لکه څنګه چې قدرمنو وزیر صاحبانو درته وویل، هغه دا چې یو شی چې ستاسې په نظر کې که د شرعي علومو متخصصین یاست که د عصري علومو متخصصین یاست، دا د دکتور صاحب او د ماستر صاحب نوم چې در باندې یاد شي، یا د مفتي صاحب او د قاضي صاحب نوم چې در باندې یاد شي. ستا خو یو 2 کاله د تخصص وي یا 3 کاله د تخصص وي یا 4 کاله فارغ شوي. کوشش وکړئ چې په دغه نامه باندې څه غرور در پکې پیدا نه شي. هغه اساتذه چې ستا استاد دی خو مخکې دا اصطلاح نه وه چې دته مفتي وویل شي، دا اصطلاح نه وه چې دته دکتور وویل شي، هغه استادانو اهانت تر څه ونه شي، سپکه ورته ونه ګورئ. هغه 20 کلنه تجربه لري، 25 کلنه تجربه لري، 10 کلنه تجربه لري. نو ته چې نوی ځوان یې دا ابتکار دې د ستایلو وړ دی
دا چې د مفتي او د دکتور او د ماستر په نامه یې دا ښه ابتکار دی خو هغه درڅا چې مشران دي ستا استادان دي د هغوی احترام و خیال باید وساتل سي الله پاک په مشال و آباد ولره موږ به انشاءالله په تمامه معنا ستاسو په خدمت کې یو او کوشش مو دا دی چې د تحصیلاتو نظام په تمام توان باندې قوي کړو دا اوس د علمي کنفرانسونه الحمدلله د سلسله روانه ده باور وکړئ دغه کې چې دایریږي په دې پوهنتونونو کې دا کنفرانسونه هم د دغو استادانو د ظرفیتونو د ارتقا په خاطر باندې او د دې د تحقیقاتو د ارزښت په خاطر باندې دا هر کنفرانس چې دی په میلیونونو افغانۍ مصرف لري د چا 10 میلیون افغانۍ مصرف دی د چا 12 میلیون افغانۍ مصرف خو دا ټول مصارف ته د دې په خاطر آماده یو چې دغه د تحصیلاتو نظام قوي پاتې شي د دنیا په سطح اعتبار پیدا کړي